د مکې مشرکانو د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو، وی د الله رسوله دا فلان کې شی د خښت نه جوړ دی، دا فلان کې شی د اوسپنې نه جوړ دی، دا انسان د خاورې خټې نه پیدا دی، دا فرشتې د نور نه پیدا دي، دا پیریان د اور نه پیدا دي، دا الله د څه نه پیدا دی. او دارنګې یهودیان چې څومره د مدینې شریفې هغوی به هم دا تپوسونه کول چې الله د څه نه پیدا دی. نو رب العالمین دا صورت نبی علیہ السلام ته نازل که او د جواب خلاصه به زه مخکې درته ووایم چې الله هغه ذات نه دی چې تاسو یې په دې مخلوق قیاس کوئ چې کوټه خو د خښتو نه جوړه ده، یا دا لوډ سپیکر خو مثلا د اوسپنې نه جوړ دی، یا دا کټ خو د لرګي نه جوړ دی. تاسو د الله قیاس په دې څیزونو کوئ. الله هغه ذات دی چې هغه نه څوک لیدی شي په دنیا کې، آخرت کې به انشاءالله مونږ دیدار او ملاقات کوو. په دنیا کې څوک نشي کتی، نه څوک په لاس محسوسولی شي. د انسان د عقل نه بالاتر ذات دی. نو چې کم سیز د انسان د عقل نه بالاتر وي، د انسان سترګې، د انسان لاس، د انسان دماغ، د انسان عقل، پوزه، غوږونه نشي راغشتی، په صفت پیژندلی کېږي. اوس یو شی په سترګو ښکاري او ما ته یو سړی وي دا څه شی دی، رسنه جوړ دی، نو زه به ورته اشاره وکړم چې دغه څیز دی، ورشه ویې ګوره چې څه نه جوړ دی. او چې کوم شی په سترګو نه ښکاري نو چې زه تا ته بیانوم په صفت به درته بیانوم. ته اوس مثلا بیت الله نینې مال مثلا لیدلی دی او تی نینې، نو زه خو ورته ګوته نشم نیوی، زه به د هغې صفت تا ته بیانوم. خو ما یې صفت بیا هم لیدلی نو زه به یې پوره صفت بیان کړم. او که یو شی داسې چې د هغې ماړو لیدل نه کړی، لکه جنت شته موجود دی، دوزخ شته موجود دی، نو زه به د هغې صفتونه بیانوم. داسې نشم کولی چې درته ووایم چې هغه جنت دی او د دې څیز نه جوړ دی او دا به یې پکې او دا هغه چې کوم نبي علیه السلام مونږ ته ویلي د هغې بیان به کوو. نو الله ذوالجلال په دې صورت کې خپل صفتونه نازل کړل چې که ما پیژنې ما به په صفت پیژنې. زه داسې نه یم لکه ستاسو د مخلوق په شان چې د یو څیز نه جوړ شوی. د الله ذات نور دی، نور د الله ذات دی. او دغه مشاهده او لیدل به مونږ انشاءالله د قیامت پر ورځ او په جنت کې رب العالمین مونږ ته رانصیب کوي. الله دې وکړي. دا د هغې د سوال رونو جواب شو. معنی څه ده او نوم یې څه دی؟ نوم یې سوره اخلاص دی. د دې ډېر ګڼ نومونه دي. مشهور نوم یې اخلاص. د اخلاص معنا دا ده چې یو شی خالص ذکر کوي او بل څه ګډون پکې نی، بل څه شی ورسره نی. نو په دې صورت کې صرف او صرف خالص د الله د ذات او د الله د خپلو صفتونو ذکر دی، بل څه آمیزش او ګډون ورسره نشته. کم قاری چې د دې صورت تلاوت کوي نو دا سړی د اخلاص نه ځان ته مؤمن وی، دی مخلص مسلمان دی چې د دې صورت تلاوت کوي او عقیده یې پې وي. او یادا چې کم انسان د دې صورت عقیده ولري رب العالمین به د جهنم نه خلاصې نصیب کی. معنی دا درونو لفظی معنی نبی علیہ السلام مبارک ته رب العالمین فرمایي قل اوایه ورته ای پیغمبره هو دغه ذات چې د کوم ذات تاسو مانه تپوس کوئ چې دا د څه نه جوړ دی او څه شی دی او څه حقیقت دی. الله دا د نوم دی، د دغې ذات د پروردګار نوم څه شو؟ الله. د اسم ذات دی د الله تعالی ذاتی نوم، لکه زما خپل ذاتی نوم دی او ستا خپل ذاتی نوم دی. نومونه د رب العالمین ډېر دي، نور هم شته، هغه صفتي نومونه دي، د ذاتی نوم دی د رب العالمین. او دا اسم اعظم دی رونو. بعض علما وی دې ته اسم اعظم وی، د الله په نومونو کې لوی نوم چې پیغمبران او نیکان او صالحینو به کوم نوم د الله غشته او په هغې به د الله نه سوال کو، هغه دا نوم دی. یا ته که یو سوال د الله نه کې او وی دا دې قبول شي، اسم اعظم ته مخکې ذکر کوم نو دا الله نوم ته مخکې ذکر کړ. او ډېر لوی برکت دی رونو د الله د دې نوم. یو رکوټې غوندې صورت چې سوره اخلاص ورته وایي او مونږ خلک ورته قل هو صورت وایو، هم ستاسو مخکې تلاوت کړ. په ټول قرآن حکیم کې د الله تعالی صفتونه په دې صورت کې ذکر شوي دي او د الله د یووالي، د الله د قدرت، د الله د توحید جامع بیان دی پکې. صورت رکوټې دی او معنی او مقصد یې ډېر لوی دی. او زمونږ عام مسلمانان رونه په مانځه کې د دې تلاوت هم زیات کوي. نو پکار ده چې موږ د دې صورت معنا، د دې مقصد او د دې فضایل وپېژنو چې د دې څومره فضیلت دی د الله په نس. اووایه ای پیغمبره تاسو چې قل اووایه هو
کم ذات چې تاسو تپوس د هغه متعلق ما نه کوئ هغه الله دی. احد یکتا دی، دو نه دي، یو دی، یو یکتا دی. ذات کې یو دی الله، دو خدایان نه دي. صفتونه چې د الله کم دي داسې د بل چا نشته، او چې کم کار الله کولی چې داسې د چا پلار هم نشي کولی. دا درې خبرې مې درته وکړې. یک تنها دی. بعضې خلک وایي دوه خدایان، څوک یې درې خدایان، څوک یې ګڼ خدایان دي. الله قرآن حکیم کې فرمایي که دوه وي، د دوه بادشاهانو اکثر په بادشاه جګړې کوي. دا یو ملک نه دی بل ملکی، او یو وایي چې دا ملک ما قبضه کړی، بل وایي چې دا ملک ما قبضه کړی، او چې په یو ملک کې دوه بادشاهان. تاسو دا خپل ملک ونه کته، صدر لګي شي وزیر اعظم لرکي، وزیر اعظم لګي صدر لرکي، دو طاقتونه کم ځای کور کې یو ځای کېږي. لو کان فیهما آلهتان الا الله لفسدتا. که دوه خدایان وي، یو به وي د انور دې طرف نه راوخت بلا مو دې تېره شوه، ورېږه یو ناشنا کار کو دې بل طرف نه راخېجو. یو به وي دا سپومۍ دې طرف ته روانه ده او د شپې راخېجو وغیره، دا سپومۍ دې بل طرف نه راخېجو چې په داسې لږه چکر ولګوي، لوی تصادم به جوړ او مصیبت به. یو الله دی. د هندوستان کې مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي دي، مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې هندوان د 33 کروڑو خدایانو عبادت کوي. د 33 کروڑو خدایان. موږ د چا عبادت کوو؟ د یو الله، هغه ذات چې زموږ خالق او مالک موږ یې پیدا کړو. کم کاڼي چې خشتۍ راویلي په جیب کې کېږي، هغې ته سجده کوي، عبادت ته کوي. په خپل لاس د کاڼي نه بت جوړ کړي، پوزه ولا په خپله جوړه کړي، سترګې ولا په خپله جوړه کړي، خوله ولا په خپله جوړه کړي. دومره بې وقوف. خو تا جوړ کړه نو تا له به زوی در کوي. هغه له خو سترګې تا جوړې کړې، هغه له خو لاسونه او خپې تا جوړ کړل، نو تا له به مال او دولت او عزت در کوي، بیا هغه ته ټیټېږي او رام رام ورته کوي. خو تا جوړ کړ، یو لته چې ورکوي خو غورځېږي. نو 33 کروڑه معبودان خدایان دي د هندوانو چې هغې ته عبادت کوي. او ما یو رساله کتلې انسایکلوپیډیا اف اسلام، هغې ترجمه، هغې کې لیکلي دي چې داسې خدایان او بوتان هم شته دی د دې هندوانو د دې مشرکانو چې منځ کې ډډ کړي، نو په داخله کې ورته پی ور واچي، نو هغه ته سټي. د سپو عبادت کوي، د سپو داسې قوم شته. د پیشوګانو عبادت کوي، داسې قوم شته. او داسې بدبخت او ظالمان او قمقل خلک هم شته بې ادبي د مافي چې د دې سپو د پیشوګانو د هغه مخصوصو اندامونو عبادتونه هم کوي. امریکا غوندې ښار کې، په امریکا غوندې ملک کې ما یو ځل یو رساله کتله د شیطان عبادت کوي. یو قوم داسې شته. نو شیطان خو نه چا لیدلی دی او نه څوک لیدی شي. نو شیطان چې عام خلک ذکر کوي که نه، نو هغه یو سخا غوندې شکل زړه ته راځي، نو یو خطرناک او هیبتناک او سخا شکل یې جوړ کړی دی. په خپل سوچ وي دا شیطان دی، د هغې عبادت کوي. دا الله فضل دی وروڼو، موږ د چا عبادت کوو؟ د یو الله، هغه ذات چې هغه خالق دی، مالک دی د ټولو کائناتو. دا ټول کائنات پیدا کړي دي، نه ولا خوب راځي، نه ولا ستړیوالی راځي، نه ورله بیماري راځي، نه د چا نه یریږي، نه د چا نه شرمېږي. داسې ذات، هغه ذات چې هغه د نفع د فایدې او د ضرر د دواړو مالک دی. تاله اولاد در کوي، تاله خپل شکل عزت در کوي، علم در کوي، پویه در کوي، مال او دولت در کوي، او په یو ساعت کې د هر څه درنه اخیستیم شي. الله احد یکتا دی، یکتا یو ذات دی، دوه نه دي، یو ذات دی. او صفتونو کې هم د هغه برابر څوک نشته. د الله چې کوم صفت دی، د الله په شان علم د بل چا شته؟ قرآن حکیم کې الله فرمایي په دې مخ د ځمکه چې څونه پاڼې د اونو نه پرو دي، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، الله ته پته ده. تا په کور کې یو بوټی کرلی دی، د هغه یو بوټي نه پاڼې پرېوځي، تا ته پته ده چې دې کې څونه پاڼې دي؟ په خپل لاس یې کرلی نه. او په دې مخ د ځمکه چې څومره بوټي دي او پای کې څومره پاڼې دي، الله ته خبردار. تا یو موټی غنم راواغېستل، پټي کې دې ونستل، اوس دا خپل غنم چې دې پټي کې وکرل، دا تا ته نه دي معلوم چې دا کم ځای دانه پرته ده. او چې څومره غنم، جوار، تخمونه، واړه غټ نري شلشم اورې، او دا نري تخمونه بعضې داسې چې په سترګو هم نه ښکاري، داسې تخمونه چې په سترګو هم نه ښکاري لکه د خریړي تخم. الله قرآن حکیم کې فرمایي ولا حبة فی ظلمات، داسې یو دانه چې د ځمکې په دې تیارو کې دننه پرته ده، ټول الله ته معلوم دي. داسې علم ما سوا د الله نه بل چا شته؟ ستاړه کې به یو خبره راشي، ته به تلانې خبر، رب العالمین به خبردار. د الله په شان قدرت او طاقت یو سات سره چې راونیسي، غټې غټې بنګلې په ځمکه کې دننه، عادیان وګوره، سمودیان وګوره، د لوط علیه السلام قوم وګوره، یو سکند سره اسمان ته ورسولو، ځمکې ته یې راوبرو. تا په خپل وطن کې دغه زلزله ولیدله په کشمیر او په دغه علاقه کې؟ یو سات سره یو زلزله راغله او څومره علاقې او څومره وطنونه یې په ځمکه کې دننه کړل، پته تر ننه پورې نه لګي چې څومره انسانان لاندې لاړل. او په خپل کلي کې او په دې علاقو کې دا سیلاب دی ولیده، سهار وختي چې راپاڅېدې دی اوبه ټول کورونو کې دننه ننوتې وې، څومره کورونه راپرېوت، څومره خلک پکې شهیدان شو، مړه شو پکې. یو زلزله راشي
یو افت راشي د اسمان نه دومره طاقت او قدرت د بل چا شته کوم چې د الله نشته الله چې کوم اورېدل کوي هر ځای کې چې څوک څه خبره کوي الله اوري بل څوک نه اوري ده د الله په شان لیدل هر ځای نه خبردار هر څه ورته هر وخت کې ښکاره کېږي دا چې خشته ښکلې کومه سپومۍ روانه کړې ده داسې کار بل څوک کولی شي نشي کولی زمونږ څه یو بجلی ده دا پکې لوډ شیډینګ دی بجلی کله اوبه نشته او کله اوبه ډېرې دي دا بجلی نن نشته دی او صبر کوه 2 ګنټې بني او 3 ګنټې بني دا زمونږ رڼا ده پکې دی بجلی شته نو هوا به کوي او چې نشته نه به کوي او فرج دی نو چې 100,000 او 50,000 روپۍ فرج والي نو زما په خیال چې زیات نه زیات داسې نیم ګز ځای دی یخی او د الله تعالی فرج دی معمولي غوندې هوا پرونه چلوله 100 بیګا بلستن کې څوک نشو ګرمېدی ستا د 100,000 فرج 3 جامه واوره جوړوي او د الله فرجونه ورشه وګوره په دې سوات کې وګوره په دې مري کې وګوره نو په فوټونو په ګزونو واورې دا غرونو ډک د دې واورو پراته دي داسې بل څوک کولی شي نشي کولی لږ ساعت چې غواړي داسې تو ګرمي در باندې راولي چې دا واورې مو ته بیا نشي ټینګېدی الله احد په ذات کې یو دی 2 یا 3 خدایان نه دي د الله په صفاتو کې تنها دی د الله په شان خشته ښکلي صفات د بل چا نشته ان الله جمیل يحب الجمال نبی علیہ السلام فرمایي چې الله ډېر ډولې دی او ډولې خو د الله په شان خشته ښکلي ذات بل نشته جنت ته الله تعالی مونږ بوځي حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین به جنتیانو ته خپل دیدار وښیي خپل ذات به ورته وښیي جنتیانو ته او یا زره کاله چې څوک د جنت خوشحالۍ وویني د جنت خوشحالۍ او یا زره کاله د جنت داسې خوشحالۍ دي چې هغه د انسان زړه کې نه تېرېدی شي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نیکانو بندگانو له داسې خوشحالۍ مې ساتلي دي چې نه غوږ اورېدل طاقت لرلی شي نه سترګه او نه په زړه کې تېرېدی شي داسې خوشحالۍ دي په جنت کې نو د جنت خوشحالي چې څوک او یا زره کاله محسوس کړي او د الله 1 سکند دیدار وکړي 1 سکند څه شی دی لکه دا ما ګوته داسې کړه 1 سکند نو په دې 1 سکند دیدار د الله کې به دونه خوند دي چې د جنت د او 1,000 کاله خوشحالۍ به تېرې شي الله دونه خشته او دونه ښکلي مخلوق یې خشته او ښکلي پیدا کړی دی د اسمان ته وګوره د بندګانو ته وګوره نو الله به څومره ښکلي د الله په شان حسن د بل چا نشته د الله په شان قدرت او طاقت د بل چا نشته او افعالو کې کارونو کې د الله مثل بل څوک نشته کم کار چې الله کوي داسې بل څوک نشته دا دومره غټ نور دا دومره غټه سپومۍ چې روانه کړې ده دا دومره غټ شنه چې دله رازرغونه کړي نو الله احد سمانا ذات کې مثل نشته صفاتو کې مثل نه لري او په کارونو کې چې الله کوم کارونه کوي د هغې نظیر نشته الله الصمد الله بې نیازه دی بې نیازه څه معنی موږ معنا کوو بې نیازه دا معنا وپېژنئ وروڼو ښه مانځه کې وایه نو معنا وپېژنئ الله الصمد بې نیازه څه معنا ټول مخلوق الله ته محتاجه دی الله چا ته محتاجه نه دی دا لنډه معنا ته چې وایې الله الصمد څه معنا شوه ټول مخلوق الله ته محتاجه دی مونږ په یو قدم کې الله ته محتاج یو که وغواړي قدم به وایو که ونه غواړي غټ کټ سړی به په کټ کې به پروت وي ښه خشته ښکلې خپې به وي شل دی جي کار نه کوي ښه مزېدار مضبوط غټ کټ سړی به مالدار به دولتمند به کټ کې به پروت وي دا ولې فالج والي د لاسې کار نه کوي په خپل لاس کې دا الله ته محتاجه په خپه کې الله ته محتاجه ښه مضبوط غټ سړی به او ښه هر څه طاقت باندې برابر نظر به نه لګي ولې په سترګو نابینا دی په سترګو کې الله ته محتاج شو په ژبه کې الله ته محتاجه باندې ګم دی باندې چاړه دی په غوږ کې الله ته محتاجه ډېر خلک یې تکانه پیدا کړي چې دا درته پته ولګي دارنګې نور صفتونه په زړه کې په لاسونو خپو سرمن هر یو په بچو کې ډېر خلک یې بچو پیدا کړي چا له بچي نه ورکوي د بل څوک جوړولی شي نه ډاکټر چې نه جوړ شي څه کوي ورسره لوی ډاکټر به هلته ډاکټرانو ته پتح پروت یې ثابت یوځي په ژوند کې الله ته محتاجه لیکن رب العالمین هېڅ چا ته محتاجه نه دی یو کون چې وایي کون مخلوق پیدا کی یو کون چې وایي مخلوق پناه کی یو کون سره چې موږ اراده ولرو الله فرمایي انما یقول له کن فیکون کن بیا پکې بل څه ضرورت نشته یو سات سره بار څه دړې وړې به قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي که نه حضرت اسرائیل علیه السلام ته به وایي شپېلې ووهه نبي علیه السلام فرمایي وایي زه څنګه خوشحاله ژوند تېر کړم اسرائیل علیه السلام په شپېلې خولې ښودې ده الله ته یې غوږ مخامخ کړی دی سر یې پټیټ کړی چې کله ما ته اواز راکړي نو چې یو ځل هغه په شپېلې کې معمولي غوندې اواز وردننه کړي نو دا غرونه دا به لکه د مالوچو د پاغوندې غوندې والوځي دا ځمکه ټوټې ټوټې به شي د انسانان ټول به ختم شي دا اونیس به نیر څه به ختم شي یو د الله ذات به اواز به وکړي شته لمن الملک اليوم شته څوک چې نن وایي چې زم پرویز مشرف یم زم بوش یم
زه کلنټن یم او زه پلان کې یم او زه ګوربچوف یم او زه فلان کې شته څوک راوځي دې میدان ته؟ هېڅوک به آوازونه نه فرشته او نه انسان. بیا به الله په خپل آواز کوي لله الواحد القهار. بادشاهي ده نن خو د الله ده، کوم الله چې یو دی او ډېر زورور ذات دی. الله الصمد. ټول مخلوق الله ته محتاج دی، الله چاته محتاج دی. وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. چې څه تکلیف درته ورسي ما سوا د الله نه بل څوک درنه نشي درکولی. هر څیز کې الله ته ځان محتاج هغه کامیاب دی. بیماری راشي علاج کوي، علاج سنت دی. دم درود استعمالوه دا سنت دی. دعا کوه الله ته، سوال کوه چې الله دا بیماری راوستې تا د ستا ذات نه بل هېڅوک نشي درکولی. نیکانو له علماو له دعا به درته کوي، نیکانو له علماو له دم بر باندې کوي، ډاکټر له طبیب له حکیم له علاج بدل کوي. چاته به ځان محتاج کوي؟ رب العالمین ته. بې د هغه نه وان یردک بخیر فلا رد لفضله. او که الله چاته د خیر اراده وکړي دله خیر رسوم، د چا پلار هغه نشي اخواطو. لم یلد ولم یولد. لم یلد بچی نشته، پلار نه دی رچا. عیسایانو به وي عیسی علیه السلام یې زوی دی، یهودو به وي عزیر علیه السلام یې زوی دی. رب العالمین فرمایي لم یلد، زما بچی نشته، زه په بچو څه کوم؟ بچی خو د هغه چا وي چې دی ورته محتاج دی. دی وایي چې یاره بوډا شم نو بچی به مې په کار راځي، او زما د مال وارث بچی که زه مړ شم نو خدای مري او نه الله بوډا کېږي، بچي ته ساجت دی. او بچی خو د هغه چا وي چې ګوره چا بچی د هغه په شانتي، لکه د انسان بچی انساني، د پیری بچی پیری وي. نو که عیاذا بالله د الله بچی به هم خدای وکنه، نو خدای خو یو دی، موږ مخکې ثابته کړو. پلار بچی ته محتاج دی، نو موږ خو مخکې چې الله الصمد، الله چاته محتاج نه دی، بچی ولا نشته. او بل ځای کې بل صورت کې الله تعالی فرمایي، بعض عیسایان دا وایي د عیسی علیه السلام خپل زوی نه په زویوالی نیولی دی، خپل یې نه دی خو پردی بچی په زویوالی نیولی دی. بل ځای وایي سبحانه لم یتخذ ولدا، پردی بچی په زویوالی نه نیولی. خو هغه څوک نه چې خپل بچی نه پردی ونیسي چې زما خدمت وکړي، نو الله چا خدمت ته ساجد دی. ولم یولد، د چا نه پیدا هم نه دی، پلار هم وله نشته، پلار هم وله نشته. ولې چې پلار وله وي خو یو زمانه کې به بیا خدای نه وکړه، پلار به خدای وکړه عیاذا بالله. نه ولا پلار شته نه ولا زوی شته. او اخیری فیصله کوي ولم یکن له کفوا احد. د الله هیڅوک همسر نشته. دې نتیجه شو. یو ډېر لوی عالم دی په مصر کې، اوس وفات شوی دی، شکیب ارسلان. وی خوب مې لیده، په خوب کې مې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لید. وی ما ته تپوس وکړو چې ابوبکر صدیق یو تپوس ته نه کو دا نن مسلمان ولې په تکلیف کې پروت دی؟ ټول مسلمان د کافر د لاسه په مصیبت کې پروت دی، حالانکه مسلمان د الله دوست دی، په الله ایمان دی. وال خوري ټکول خوري کافر په د پاسه مسلط دی، په تکلیف او په مصیبت کې. لکه دې زمانه کې وګوره، افغانستان وګوره، عراق وګوره، پاکستان وګوره، کشمیر وګوره، دا نور ملکونه وګوره. دا ولې کافر په لوی غلبه کې سره دی چې د الله دشمن دی، او مسلمان د الله عبادت کې بیا په تکلیف کې پروت دی. وال ټکول خوري د بدعتۍ ژوند تیری، مرګونه دي او جیلونه دي او په تکلیف کې پراته دي. دا ولې؟ وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه چې مې تپوس وکړو، هغه راته وی چې ما سره هم دا سودا وه. نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو. وی نبی علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې ابوبکر د دې مسلمانانو په سوره اخلاص قل هو الله احد صورت یقین نشته، په دې اعتماد نشته. وی چې زه راویښ شم سوچ مې په اړه کې کو چې زمونږ خو په دې یقین هم شته، په ایمان هم شته او اعتماد هم شته. ځکه دې همدغه معنا ده الله یو دی، الله الصمد. مخلوق ټول ورته محتاج، هغه محتاج نه دی چاته، نه ولا بچی شته او نه ولا پلار شته دی. ولم یکن له کفوا احد، په طاقت کې د الله همسر او مثل برابر هېڅوک نشته. دا خو ټول مونږ منو که نه منو؟ چې دا دې ونه منو خو سړی د ایمان نه خلاص شو. بیا مونږ خو دا منو، په دې اعتماد دی، په دې یقین دی. او نبی علیه السلام فرمایي چې د مسلمان په دې اعتماد نشته، یقین نشته. وی چې زړه کې مې سوچ وکړو نو یو خبرې ته ورسېدم، یاره واقعي قرآن حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي تخلقوا باخلاق الله. ځان کې د الله صفت پیدا کړي، د الله خوی ځان کې پیدا کړي. د الله خوی څه دی؟ د الله دا خوی دی چې ډوډۍ نه خوري، اوبه نه څښي، خواهشات نه لري. نو دا چې موږ روژه نیسو که نه، نو دا هم یو ورځ د سحر د سبا د خطو نه تر د نور پرېوتو پورې هر انسان کوشش کوي چې د الله دا صفت مې ځان کې لږ غوندې پیدا کړي. زه به هم نن ورځ ډوډۍ نه خورم، زما رب نه خوري. زه به هم نن اوبه نه څښم، زه به هم نن د خواهشاتو نه ځان ساتم. لږ غوندې وخت خو به د الله خوی ځان کې پیدا کړم، د الله صفت پیدا کړم، دا مې وس دی، زیات نه شم کولی. اوس به قل له الله احد صورت کې چې د الله تعالی کوم خوی او صفت شته، مسلمان کې دا نشته. ولې؟ الله احد، الله یو دی. مسلمانانو کې یووالی نشته. نن که د ټولې دنیا مسلمانانو کې وحدت او یووالی پیدا شو او دا ټول یو شو، که عرب دي که عجم دي،
امریکا خو څه کوي چې زر امریکې بام ورته څو نه ویلي شي داسې ده که نه ده خو چې 50 شروع کي بل د امریکې مرسته شروع کي چې هلته بل رانیسي دا نور بیا د امریکې ملګري چې هلته بل رانیسي دا نور بیا د امریکې ملګري که دا ټول کافر نن یو شو کوم وخت په افغانستان راته او دا ټول ورته یو په عراق راته او دا ټول ورته یو او دارنګې دغه لږ غوندې یهود په اسرائیل ونښتي دي که دا ټول مسلمانان ورته یو شي اسې تاسو خپل زړه کې سوچ وکئ که دا ټول مسلمانان یو شي کافر به څه قسمه مسلمان ته ضرر او تکلیف ورسولی شي نشته که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا الله په قرآن یو شی دا اختلافات پرېږدئ او حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام د مسلمان صفت بیانوي وي د مسلمان صفت داسې لکه یو وجود داسې پکار یو وجود کې که غاښ خوږېږي ټول وجود خوږېږي که په سترګه در شي ټول ورسره بې خوبه دی که په خپه در شي ټول وجود بې خوبه دی که دې ګوته باندې در شي ټول وجود ورسره چغې وایي دقه رنګې که مسلمان په یو ګوټ کې په یو مسلمان رکوټي مسلمان در شي په کال کې ټولو سره چغې وایي په کال کې ټولو سره بیداري دا صفت نن په مسلمان کې نشته ځکه والټه کول کړي نمبر 1 الله الصمد صمدیت پکې نشته صمدیت څه دی چې دا ټوله دنیا نن الله ته ټول دنیا محتاجه الله چاته محتاج نه دی مسلمان دا صفت ځان کې پیدا شي چې ما ته به ټوله دنیا محتاج زه به چاته محتاج نه دا شته نن خو مسلمان کافر ته محتاج دی ټیک د کافر نه لري جنګ مغه سره کې دا عقل دی جز د کافر نه اخلي جنګ مغه سره کې تو په د کافر نه اخلي هم د هغه دپاره چې تاسو په جنګ کو عجیبه خبره ده خمق القوم نه د خپل ټینک جوړ کو نه د خپل جز جوړ کو نه د خپل څه بل څه جوړ کړه او چې کم شی جنگي سامان دی د کافرو نه اخلي او بیا وی جنگ بم پتا سره کوم نو چې کم کافر نه جنگي سامان اخلي نه تند چې هغه سره په جنگ کومه خشي بدل کی خراب بدل پردې بټول هغه سره لکه افسوله جزونه دغه در پردې ټول امریکا سره پرتی دي او چې کم لږ زور شي بیا پردنی هلته کې میدان کې ولاړې دي البته چلم نه وي دا زمونږ مسلمان دی امریکایان په دنیا وایي لوبې کوي ټکنالوژي ده وسره طاقت دی وسره طاقت مسلمان سره سي طاقت کردار رستو کړی دی تا سره چوکه ده هغه سره میزایل دی او یو شی جوړ کړی دی صاحب ایټم بم دی او که مصیبت دی اوس د هغې حفاظت کوي دا رانه څوک یو نسي وسله دې دپاره چې بس ته حفاظت کوي موږ د خپلې وسلې حفاظت کوو امریکا وایي دا خطرې ته روان دی وایي نه 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 موږ نه څوک نه شي وړی نه نه دا بنیاد پرستو له روان دی ښه ایټم بم او دا هتیار نه نه وایي دا زموږ په مضبوطو لاسو کې دی موږ نه څوک وړی نه شي موږ د دې مضبوط حفاظت کوو هلکه د وسلې به ته حفاظت کوې که ستا به کوي دا ته نن امریکا وایي چې ایټم بم دی او دا دې خطره ده وایي خوار شي خوله دې کوله وکړه چې برابر دی دې بیا غږ وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو غشی هغه زمانه کې غشي او دې زمانه کې میزایل دی یا ټوپک دی یا د هغې ګولۍ ده یو غشي چې چا جوړ کړو 3 کسو په جنت ته ځي یو هغه انسان چې څوک یې جوړ کړي په دې نه چې دشمن به سره په مقابله کو یو هغه انسان چې څوک یې بل لور کړي د جنگ میدان ته یوسي او بل هغه انسان چې څوک یې په دشمن فایر کړي تعالی خود د خدای رسول او خدای پاک رب العالمین په خپل ترغیب درکړي چې جوړ کا وسله جوړه کا ځان د دشمن نه رستو مه پاتې کوه د الله نه زوی شته نه پلار شته ته به ځان کې دا صفت پیدا کې چې د الله دپاره به بیا نه زوی پېژنې نو پلار پېژنې د جنگ بدر په مقام کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دشمنانو مسلمان کې ولاړ دی نبی اسلام خوا کې ولاړ او زوی کافرو کې نو مبارزه به کېده یو به راووت مقابلې له روځي بل به وروت نو لاول به پهلواني و بیا به عام جنګ شروع شو زوی راووت او اواز وکړه هل من مبارز شته چې څوک زما مقابلې له روځي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوه شو هلکه وایي دا اواز د چا دی دا د چا اواز دی د عبدالرحمن خو نه دی زما د زوی وی دی که نه بس تورې له کړنګ ورکړه او په منډه وروته وی بل څوک به نه ور دی زه ورغلم وی درغلم بچې نبي علیه السلام نه موټه کلکونه وه وی ته به نه وروځي بل څوک دی بیا د الله دپاره بیا دا نه چې دا زما زوی دی عبدالله ابن ابی دی په یو جنگ کې د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړه منافق دی زوی مسلمان دی سوچا د زوی نوم یې عبدالله دی راغی نبی علیه السلام نه د الله رسوله زما پلار ګستاخي کړې ده په یو جنګ کې ستا او زه خبر شوی یم چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی نو که زما د پلار د مرګ حکم دی کړي په بل چا به یې نه وجنې ما ته حکم وکړه چې زه لاړ شم او د خپل پلار اوس حلال کړم او سر یې ستا د ښکوله راوړم نبي علیه السلام مبارک وی نه بچې ما خو ستا د پلار د مرګ حکم نه دی کړی سره د هغې نه پلار یې را روان دی دی وله مخې له ورغی په اس باندې سورو اس یې کلکونې و پلار ته یو بابا را کوز شو او دونه تاریخ لیکي چې د ده د پلار او د زوی په منځ کې دونه محبت او مینه وه چې دا په دغه زمانه کې د بل چا نه وه نو چې څنګه یې پلار را کوز کړه دې مرۍ نه یې کلکونې توره یې ورپسې راوویسته پلار ورته بچیت عبدالله ته وی او وی زما ستا مینه وي بابا مینه زما ستا په خپل ځای وی مرۍ نه دې ونیولم وجنې مې وی تا د نبي علیه السلام په حق کې ګستاخي کړې
تا هغه ته ذلیله ویلې دي ذلیله او ځان ته دې عزتمن ویلې دی قسم مې دې په ذات تعالی که دې پرېږدم اوس دې په دې توره الالوم سره دې نه چې نبي علیه السلام منع کړم چې نه به یې وجنې خو پرېږدم دې نه په یو شرط دې پرېږدم چې ځان ته ذلیله وي او نبي علیه السلام ته عزتمند ووایي پلار یې وایي زه ذلیله یم او رسول الله صلی عزتمند دی وی بیا ووایه وی ښځه ذلیله یم هغه عزتمند دی وی بیا ووایه وی زه ذلیله هغه عزتمند یم وی اوس په مخه دې ځان کې به دا پیدا د خدای نه پلار او نه زوی شته ته به هم د الله دپاره پلار او زوی بیا حایل نه ګڼې بیا پلار او زوی غورځی د بدر قیدیان چې ونیول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مشوره کېدله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پاڅېده وی صاحب زما خو یو رایه ده نو وی عمره څه وی رسول الله صلی مسکې شو وی خندل لکه د فیصله خو به سخته وه وی زه چې دا قیدیان ټول وجنو خو داسې به یې نه وجنو زما پکې ماما دی زه خپل ماما وجنم ستا پکې تره دی عباس یو دې زوم دی ابوالعاص ته به هغه وجنې د ابوبکر پکې زوی دی هغه به هغه وجنې د علي پکې رور دی هغه به هغه وجنې هر یو کس خپل رشته دار وجنو الله ته خواهو چې الله ستاره دین دپاره مونږ بیا نه پلار پېژنو نه ماما پېژنو نه تره پېژنو نه رور پېژنو عمر وی ډېره سخته فیصله دی ډېره سخته دی دې ته غږ نه کوو دا به الله مسلمانان حضرت ابراهیم علیه السلام پلار پرې نه ښود رونه یې پرې نه ښودل قوم یې پرې نه ښود نو لم یلد ولم یولد د الله زوی پلار نشته ته به هم ځان کې دا صفت پیدا کړې چې کله هم د الله د دین دپاره مقابله راشي بیا زوی پلار هر څه به غورځي نن موږ څه کوو نن موږ د دوست دپاره آخرت ځان له بربادوو هغه روان دی ډز لځي مسلمان ولیده ورسره ټوپک اخلم چې زم در سره ځم کوي خلک که نه کوي آخرت هغه دپاره تا د ځان تباه کړ حالانکه نبی علیه السلام فرمایي چې چا د بل مسلمان په مرګ کې یو ټکې و یو ټکې معمولی غوندې یو ټکې استعمال کړه بل مسلمان په مرګ کې نو د قیامت په ورځ به د دې انسان په تندي لیکلي آیس من رحمت الله د انسان د الله د رحمت نه ناامید او مایوس دی او ته ټوپک راځي اډج لدی ورېږه زه ورسره ځم ښه د دې صورت رکوټې فضیلت ته دخیم یو صحابي چې به کله مونځ کو او بل صورت به یې نو قل هو الله احد به یې ورسره ملګری نبي علیه السلام دې راوسته وی دې خو همدغه قل هو الله احد په هر رکات کې لولي او که بل صورت مو دا ورسره ملګري کړي ورته ویې لکه دا ولې کې وی زما ورسره مینه د محبت مې دی ورسره دې صورت سره لکه الله صفت دی پکې نبی علیه السلام وفرمایل ان حبک ایاها ادخلک الجنه د دې صورت دا مینه به جنت ته رسوي بل یو صحابي دی هغه دا صورت اخلاص لسته نبی علیه السلام په لاره تېرېده ووېرېده وی وجبت صحابه ورته وی ما وجبت د الله رسوله تا وجبت لفظ وجبت معنا دله دا شی واجب شو څه وله واجب شو وی جنت او یو بل حدیث کې راځي چې څوک درې ځله دا صورت ووایي قل هو الله احد درې کرته الله به د پوره قرآن شریف د ختم ثواب ورکوي درې کرته خو یې ویلی شي او چې لس کرته څوک ولولي لس کرته رب العالمین به جنت کې ورته یو عالیشان محل جوړ کړي حضرت عمر فاروق وی د الله رسوله اوس خو موږ ځان له به ډېر زیات محلونه جوړ کړو ډېر زیات وی ته دومره نشي جوړولی لکه څونه چې الله جوړولی شي او چې سهار وختي لس کرته سوره اخلاص څوک ولولي سهار وختي د مانځه نه پس الله به په دغه ورځې د ګناه نه ساتي او د نیکو توفیق به ورکوي او چې کم انسان سل کرته د ولولي سل کرته سوره اخلاص د 50 کالو ګناهونه به رب العالمین معاف کړي یو صحابي سوال کو اللهم اشهد بانك الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا صورت مخکې وې دعا وروستو کوي نبی علیه السلام وفرمایل وې د الله اسم اعظم دې واغېسته څه دعا چې ورپسې کوې کوه قبلېږي نورونو تلاوت د دې زیات کوئ ښه په معنا به م انشاءالله پوه شوې په مقصد به م پوه شوې او تلاوت هم ډېر زیات کوئ ډېر خلک چې هغوی د نور صورتونه نه ورځي ډېر خلک چې هغوی د نور اذکار نه ورځي دا صورت هر چاته یاد دی فضول خبر نه جوړېږي څه ټوله ورځ مونږ غیبت په دکان کې په لارو کې په کوڅو کې خوله ځان له ستړې کړه بس د ژوند پته نه لګي الله یاد کړي دا صورت وایه زیاتې وایه فایده پکې ستاسو ده نو رب العالمین دې مونږ له دواړو جهانو خیر را نصیب کړي خو یو شپې مې ساتلې دی او د بانک په وخت کې چغې وایي دې سره څه وکړم بس ښه پی وکړي ورته ډوډۍ ماته وایي چې چغې ډېرې وایي نو زه ورسره زه راته څه ووایم لرې که چغه روکې که نه عجوه کجورې اووه کجورې عجوه چې څوک خوري نبي علیه السلام فرمایي سهر په ناره دې الله د سحر او د دغه نه ټولو جادوګانو الله تعالی محفوظ ساتي او د زهر او د اثر دې رب العالمین محفوظ ساتي دعا وکړئ الله زموږ د آفاتو مصیبتونو تکلیفونو غمونو نه په امن کې وساتي خدای زموږ په دې ژبه د خپل ذات او د خپل حبیب ذکر چالو کړي الله تعالی موږ د ګناهونو نه وساتي الله تعالی موږ د هر قسمه مشکلات او مصیبتونو تکلیفونو د دنیا او د آخرت نه په امن کې وساتي